السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. کرونا وائرس په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې 30 کسان نور ووژل. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د 1000 نه زیات نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوي ویکسینو سپوتنیک 5 د هنګامي استعمال اجازه ورکړی شوې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي که اپوزیشن لمه انارو ورکړه نو بیا به زه خسړم. پی ټی آی د پارټۍ عهدهدارانو ته د سینټ د ټیکټ د نه ورکولو په معامله باندې غور شروع کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبایي وزیر محب الله د خدای بخلي رور پاتې اخواني کړې ده. وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي که څوک مایوس مخ لیدل غواړي نو د مولانا فضل الرحمن مختدي وګوري. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د پی ډی ایم د سینټ په انتخاباتو کې د اعلان کولو نه حکومتي اړېدلې دی. مریم اورنګزیب ویلي دي چې د ډیلی میل په لندن کې عدالتي فیصله د عمران خان په مخ باندې بده څپېړه ده. د کراچۍ په لانډي کې یو تیز رفتاره بس په خلکو باندې ورختلی دی. د مشهورې اداکارې نګهت بټ د مرګ یو کال برابر شو. د جرمني مشهور اداکار ولاګر کرسټیان مسلمان شوی دی. طالبانو دمکی ورکړې ده که د امریکې نوي حکومت د 2000 د معاهدې خلاف ورزي وکړه نو بیا به لوی جنګ وشي. پخوانی امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په تحریک کې د پیش کېدو نه انکار کړی دی. د افغانستان په دارالحکومت کابل کې مسلسل په 3 دماکو کې یو پولیس والا او 2 نور عام کسان مړه شوي دي. د عرب دنیا خلایي جهاز به د فروری په 9 نیټه باندې د مریخ په مدارچه کې داخل شي. د پینډۍ په ټیسټ میچ کې افریقایي کرکټ ټیم په خپل اولنی انیز کې په 201 رنز باندې آوټ شوی دی. په ابوظبي کې قلندر د ټي 10 د لیګ د منډې نه بهر کړی شوی دی. د آی سی سی ټیسټ چیمپینشپ کې بابر اعظم د رنزونو د اوسط په اعتبار باندې په 2م نمبر راغلی دی. پرون په پورا ملک کې بیا موسم خشک و. او اوس د دې خبرونو تفصیل.
په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 38 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس 1289 مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 22,514 ته رسیدلې ده. ډریپ رجسټریشن په پاکستان کې د کرونا وایرس د ویکسینو سپوتنیک پایو د هنګامي استعمال اجازت ورکړی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې زه اپوزیشن ته انارو نه ورکومه ځکه بد سړی یم. که چېرې ما اپوزیشن ته انارو ورکړه نو بیا زما په ښه سړیتوب کې هېڅ شک نشته. پی ټي آی د پارټۍ عهدهدارانو ته د سینټ د ټیکټ د نه ورکولو په معامله باندې غور شروع کړی دی. په دې لړ کې د وزیر اعظم عمران خان په صدارت کې د مشیرانو او معاونین خصوصي اجلاس شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبایي وزیر محب الله خان د خدای بخلي رور حبیب الله خان فاتحه خواني کړې ده. ډېره فاتحه خوانۍ په موقع باندې له څه وخته پورې د دې سره کېناسته. د غمزده خاندان سره همدردي او تعزیت وکړ. د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د میډیا سره د خبرو اترو په موقع باندې ویلي دي که څوک مایوس مخ لیدل غواړي نو د مولانا فضل الرحمن تصویر ته دې وګوري. د زیاته کړې ده چې د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر او د پی ډي ایم مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن د زبردستی مایوسۍ ښکار دی چې د دې خبرې حال د مخ وایي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د پی ډي ایم په سینټ انتخاباتو کې د حصې اخیستلو د اعلان نه حکومت یریدلی دی. په دغه وجه د ادارو د متنازعه جوړولو په ذریعه باندې د عمران خان دپاره د داندلۍ کولو کوشش شروع دی. د مسلم لیگ نون مرکزی ترجمانې مریم اورنګزیب ویلي دي چې د ډیلی میل په کیس کې د لندن د عدالت فیصله د عمران خان په مخ باندې ناترسه څپېړه ده. دې زیاته کړې ده چې دې فیصلې ثابته کړه چې عمران خان څومره دروغجن او څومره رښتونی دی. دې دا خبره د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې کړې ده. د کراچۍ د لانډي په علاقه کې د فیوچر کالونۍ سره نږدې یو تیز رفتاره بس په خلکو باندې وروخته چې په نتیجه کې د یو زنانه سره 14 کسان جوبل شو. د پاکستان د مشهوري اداکار نیکت بټ د خپلو مینوالو نه د جدا کېدو یو کال مکمل شو. د پاکستان د مشهور اداکار زویا ناصر دوست جرمن اداکار ویلاگر کرسټیان بیټزمن اسلام قبول کړ. د ډیموکراټک د ارکانو د طرف نه د امریکې پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په لړ کې د حلف اخیستو او د پیشۍ مطالبه مسترد کړه. د افغانستان په دارالحکومت کابل کې پرله پسې په 3 بم دماکو کې د یو پولیس اهلکار سره 2 کسان نور مړه شوي دي. د عرب دنیا خلایي جهاز امید به د فروری په 9 نیټه باندې د مریخ په مدارچه کې داخل شي. کم چې بعد د مریخ په مدارچه کې د گردش په نتیجه کې د مریخ د موسم تفصیلی مطالعه کوي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پینډای په ټیسټ میچ کې د جنوبي افریقې کرکټ ټیم په خپل اولنی انینګز کې په 201 رنز باندې آوټ شوی دی. دغه رنګې د دې نه مخکې پاکستاني ټیم په خپل اولنی انینګز کې په 202 رنزونو جوړولو باندې آوټ شوی و. په ابوظبي کې د ټي10 لیګ کرکټ د منډې نه قلندر بهر کړی شوی دی. قلندر ابوظبي الیمینیټر د دې منډې نه بهر کړی دی. د آئی سی سی ټیسټ چیمپیون کې بابر اعظم د رنزونو په اوسط کې 2 نمبر ته راغلی دی. او اوس ګورو د موسم حال.
تیره ورځ د ملک د نورو حصو په شانتي یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې موسم خشک پاتې شو. د ملک په بالایي غرهیزو علاقو کې د یخنۍ په زور کې لا څه کمی نه دی راغلی. البته په میداني علاقو کې یخني قدرې کمه شوې ده. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د خشک موسم پیشنګویي شوې ده. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټن غوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.